تیر ځل یو پروګرام موږ ریکارډ کړی چې بعضو ملګرو یو غلط تاثر د هغه نه اخیستی او زموږ ټولو دلته د ملګري ناستې د مدرسو د دین سره تعلق دی. نو موږ به چېرته داسې یو خبره نه کوو چې هغه د دین د اصولو خلاف، مطلب په دې معنا باندې چې دروغ موږ جوړ کړو نه. موږ خو د دین دفاع کوو په هر میدان کې. هغه که هر طبقې خلک په دین باندې اعتراض کوي د هغه جوابات. د مدرسو د کوم ترتیب چې دی آیا د نبوي دور کې د دې کوم مثال موږ سره شته دی؟ اولنی استاد د محمد رسول الله جبريل او دغه استاد الله تعالی دی او دغه ترتیب د اغزنه شروع شو. اولنی مدرسه په دور د رسول الله کې کور د ابي ارقم رضی الله عنه چې التنه ابتدا وشوه. په دور د خلافت کې، په دور د امیانو کې، په دور د عباسیانو کې هم دغه شان په خلافت عثماني کې او خاص کر په دور د مغلو کې. یو ماشوم چې اول پیدا شي دغه مدرسه د مور غېږه ده چې باید د مور په غېږه کې هغه داسې درسونه زده کړي، نو هغه د پوره غټه مدرسه ده. که موږ په اسلام ته وکوسو او اسلام ته څومره تقویت مضبوطوالی رسېدلی دی، په هغې کې د ټولو نه مهم کردار د مدرسې دی، ځکه د مدرسې نه زده کړه کېږي. که دین اسلام ژوندی ساتلی شي، هغه صرف او صرف واحد په دا مسجد دی او په دا مدرسه دی او دغه علما چې کوم دی د دین تحفظ کولی شي. اچانه وایي پوښتنه شي او غالبا بو شو هغه ویلو دې خلکو ته شکست ورکول ډېر مشکل دی. لکه ولې وایي دومره غټه سطح باندې دوی فلاحي ادارې چلوي چې فري کانا، فري خوراک او فري ایجوکیشن. بل سړی یا بل سوسایټي یا بل داسې سکول یونیورسيټي ورته نشي ښودلی کوم چې په مدرسه کې یو تیار شوی ځوان، یو تیار شوی عالم دغې معاشرې ته ورکوي او د هغې نه فایده اخیستی شي. د دنیا ښه صفتونه چې روټول کې روجمع کې مدرسې مجموعه ده. نو اول کور رسول الله جماعت وکړو چې هغه یوازې جماعت نه و، مدرسه هم و، ټریننګ سنټر هم و، د زده کړې ځای هم و، هر څه و پکې. د هغه خبرې نه او د رسول الله د هغه تاریخ نه دا زده کېږي چې مدرسه په معاشره کې په یو ملک کې یو مهم کردار لري. ځکه موږ چې څومره کوشش کوو د دنیوي علومو یعنې د حاصلولو دپاره څومره پیسه پې خرج کوو، څومره مال، څومره انرژي پې خرج کوو، د هغه ځایمه دیني علومو ته موږ 15% هم نه ده ورکړې. Don't forget to like, share and subscribe. رڼا سټوډیو پودکاسټ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، د رڼا سټوډیو پودکاسټ ته یو ځل بیا خوش آمدید تاسو ته. محترم ورونو، زمونږ په دې پودکاسټ کې مقصد دا وي چې مسلمانانو ته د خیر خبرې ورسیږي. دا خیر خبرې کله قسط واري، مثال د یو مسلې موږ یو قسط یو واري ریکارډ کو، بیا بل. نو تیر ځل یو پروګرام موږ ریکارډ کړی چې بعضو ملګرو یو غلط تاثر د هغه نه اخیستی او زموږ ټولو دلته چې دا ملګري ناستې د مدرسو د دین سره تعلق دی. نو موږ به چېرته داسې یو خبره نه کوو چې هغه د دین د اصولو یا د زموږ په خلاف، مطلب په دې معنا باندې چې دروغ موږ جوړ کړو نه. موږ خو د دین دفاع کوو په هر میدان کې. هغه که هر طبقې خلک په دین باندې اعتراض کوي د هغه جوابات. نو موږ غوښتل چې په ابتدا کې داسې یو خبرې د هغه ناقدینو نقل کړو چې هغوی نقد کوي په مدارسو باندې، چې د هغوی خبره شکوه موږ اول وکړو، نقل کړو چې ګوره زموږ اعتراض هم نقل نه کړو. نو بیا هغه نه بعد زموږ مقصد دا و چې تفصیلي به موږ د مدارسو کردار، د علماو کردار، مثبت کردار چې په معاشره کې دی هغه باندې خبرې وکړو. خو بعضې ملګري په هغه پروګرام په سلسله باندې زموږ پوه نه شو. زموږ د هغې سلسلې دویم پروګرام دی چې په دې کې موږ د مدارسو او د علماو متعلق چې کوم خلک وایي ښه تاثر دی، ښه تعریف دی د علماو، هغه به کېږي. په دې سلسله کې موږ سره شیخ بلال دی، شیخ عبدالسلام خیبري، نصر الله رور دی. اولنی سوال زما دا دی شیخ، زه وایم چې دا متوجه کړو چې د مدرسو رول یا د مدرسو دا کوم ترتیب چې دی آیا د نبوي دور کې د دې کوم مثال موږ سره شته دی که نه؟ شیخ صاحب محترم، په دې معنی چې د ملګرو لپاره وضاحت وشي چې دې کوم مثال شته که نه؟ جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ مهم سوال دی، ډېر بهترین سوال دی او چونکې دا زموږ د پودکاسټ یو دویمه حصه ده. موږ به شروع کړو د دې نه چې د مدرسې بنیاد د کوم ځای نه ایښودلی شوی. د دې وضاحت الله تعالی قرآن کې کړی دی. الله تعالی په سورې بقره کې د آدم علیه السلام هغه حکایت یا واقعه را نقل کوي. الله تعالی فرمایي چې وعلم آدم الاسماء كلها. دغه ځینه د سورې بقرې د آیاتونو استدلال کیږي چې اولنۍ مدرسه د دغه ځای نه جوړه شوې ده او علماو د دغه ځای نه استدلال هم کړی دی. بیا راځو دې دور ته. د مدرسه شروع په انبیاو باندې 1,24,000 انبیا تیر شوي دي، چونکې زموږ دا پیغمبر خاتم النبیین دی او آخري پیغمبر دی. نو د دې دا مدرسه هم د الله د طرف نه قایمه شوې وه، چونکې د وحي په ذریعه باندې ته وحي کېدله. نو د مدرسې بنیاد د هغه ځای نه رالی. اولنی استاد د محمد رسول الله جبريل او د هغې استاد الله تعالی دی او دغه ترتیب د هغه ځای نه شروع شو. بیا په دور د رسول الله کې دا مدرسه مختصره وه. اولنی مدرسه په دور د رسول الله کې کور د ابي ارقم رضی الله عنه چې التنه ابتدا وشوه.
بیا دور مکی ځان له یو ترتیب لري، دور مدني ځان لري. دا غزنه بیا ترتیبات شروع شو. په مدینه کې بیا د صوفي چې کم خاندان یا خلکو صحابه او اصحاب صوفه چې به ورته ویله د هغوی نه ابتدا وشوه. بیا دغه مدرسه همدغه شان جاري وه، یو نوي طرز سره راله په دور د خلافت کې، په دور د امیانو کې، په دور د عباسیانو کې، همدغه شان په خلافت عثماني کې، او خاص کر په دور د مغلو کې، مغول چې ورته ویل کېږي، په دې کې هم د مدرسې یو نوی جدت اختیار ک. یعنی دا تقریبا په 1000 کال کې یا په 15مه پیړۍ هجري کې د مدرسې یو نوی شکل واغسته، او شکل یې څنګه واغسته لکه څنګه چې دا نن سبا شکل دی. یعنی مخکینی مدرسه داسې مدرسه نه وه لکه دا منظمه مدرسه، او دې ته مدرسه نظامیه هم وایي او درس نظامي هم ورته وایي. او بیا په دې کې اختلاف هم دی چې آیا دا مدرسه د نظام الملک چې کومه جوړه کړې وه دا ابتدا وه او که د دې نه مخکې هم جوړه شوې وه. نو ښه خبره دا ده چې د دې نه مخکې په بغداد کې د خلافت هارون الرشید کې مدرسې آبادې شوې منظمې، نو هغه مدرسه ابتدایي وه. نو د نوي جدید دور کې مدرسې داسې یو شکل واغېسته. خو دا خبره ده چې دې دور کې دا وخت او هغه دور دی کې فرق دی. لکه په هغه دور کې مدرسه داسې وه، لکه په دې به موږ رڼا واچوو چې خاص کر په بری صغیر کې، د بری صغیر چې کله وجود پاکستان او هند وجود ته راتلل یا بنگلاديش، د دې نه مخکې د مدرسې نظام داسې نه و. په مدرسه کې ریاضیات او حکمت او طب او انجینرینګ وغیره چې څومره علوم د شرع سره تړلې او د الله تعالی رسول دغه ته اشاره کړې و، دا په هغه کې وو موجود وو. نو دلته چې کله د پاکستان او افغانستان هندستان همدغه شان بنگلاديش وجود ته راغلل، دلته دا نظام بدل شي. هغه نظام څنګه شو؟ عصري علوم جدا شو او دنیوي علوم دا جدا کړی شو. نو د مدرسې بنیاد د هغه ځای نه ایښودلی شوی دی. ولنۍ مدرسه په دنیا کې چې قایمه شوې د آدم علیه السلام د مدرسه وه، او د هغې نه وروسته په دور د رسول الله کې دغه مدارسونو دا نظام قایم او دایم دی. انشاءالله همدغه شان به وي، او موږ دعا کوو د الله نه چې دغه جال او دغه نظام قایم او دایم وساتي. شیخ صاحب محترم، خو ډېر تفصیل او د مختصر شکل کې د مدرسې هغه سیرت بیان کو، خو زه په یو بل شکل سره هغه د مدرسې خبره وکم. او شیخ محترم تاسو سوال هم ډیر مهم وکړو، ځکه مدرسه یو مرکز دی، یو کردار دی د اسلام. که د مدرسې نه موږ ډیر تعبیرونه وکړو، یو ماشوم چې اول پیدا شي د هغه مدرسه د مور غېږه ده، چې باید د مور په غېږه کې هغه داسې درسونه زده کړي، نو هغه د هغه دپاره غټه مدرسه ده. بیا چې موږ د رسول الله علیه السلام سیرت وکړو، کله چې د مکې نه رسول الله علیه السلام خلکو وشړلو مدینې ته لاړو، اول کور رسول الله علیه السلام دا وکړو چې جومات یې جوړ کړو، مسجد قباء چې په اسلام کې ورته اولنی جومات ویلی کېږي. خو دا ووره هغه یوازې د عبادت زوی نه و چې پای کې خلکو بس منځونه کول، نه، هغه د سیاست د زده کړې زوی وو، هغه د روایاتو د زده کولو زوی وو، د حدیثونو د بیانولو زوی وو، د ټریننګ سنټر وو، هر څه پکې. نو که موږ په اسلام ته وکوسو او اسلام ته څومره تقویت مضبوطوالی رسېدلی دی، په هغې کې د ټولو نه مهم کردار د مدرسې دی، ځکه د مدرسې نه زده کړه کېږي. نو په دې وجه مدرسه یو مهم رکن دی هغه د اسلام او د دین رسولو، د دین د پرچار. شیخ محترم، مدارس چې کوم دي په موجوده عصر کې د اسلام ژوندي کولو لپاره یو اهم رول ادا کوي، او مدارس هغه ځای دی چې په کوم ځای کې د موږ د دین د اسلام تحفظ کیږي، او مدارس هغه ځای دی چې موږ دین اسلام لا هغه طلبا یا هغه علما تیاری چې هر قسمه جواب دی پورا غوي چمتو وي. نو د مدرسو ضرورت یا چې کوم دی د مدرسو اهمیت دا ډیر اهم دی، خصوصا په د جدید دور کې د مدرسو ډیر زیات اهمیت دی. وجه دا چې د هر سړی تقریبا د 90% خلکو ذهن وخت دی هغه نور ایجوکیشن ته چې په هغې کې مختلف تعلیمونه شامل دي، خو په دغه وخت کې په دغه عصر کې د مدرسې انتهایی ضرورت دی. وجه دا چې که دین اسلام ژوندی ساتلی شي، هغه صرف او صرف واحد په دا مسجد دی او په دا مدرسه دی، او دغه علما چې کوم دی د دین تحفظ کولی شي. نو زه خو دا ویم چې مدرسې په نن سبا وخت کې شدید ضرورت دی او ډیر اهمیت لري. شیخانو دا نکته به تاسو نوٹ کړي چې مدرسو زمونږ په معاشره کې ډیر مثبت او ښه کردار. ګوره تاسو ته داسې مثال در کوم، دنیا کې دا سکولو نظام به واخلو، هر سکول ته چې یو ماشوم ایوریج سکول چې نن سبا وګوره اډمیشن یې واخلو
داخله لکه 10,000 ایڈمیشن دی الکه فیس چې کم از کم 3,000 نو کم نه دا بوکس او دا چې سره حساب کی نو په یو ماشوم باندې په کال کې کم از کم یو 2 لک روپو پورې خرچه راځي دا زغه ایوریج سکول یادو ما بیکن هاوس او کم چې های سټانډرډ دی او خدا خرچه د میاشتې ده اوس دې په مقابله کې راځي زموږ د مدرسو ته نه د چانه پیسې غواړي نه خرچه یو فلاحي اداره اچانه وي پښتنه شو غالبا بو شو هغه ویلو دي خلکو ته شکست ورکول ډیر مشکل لکه ولي وي دومره غټه ستمنه دوی فلاحي ادارې چلی چې فری کانا فری خوراک او فری ایجوکیشن دا د معاشري په دغه کې مثبت رول نه دا کوي شیخ بلال جزاک الله خیرا بارک الله فیک شیخ بالکل د مدارسو چې کوم کردار دی مثبت اړخ معاشري ته ډیر څه ورکړي دي که هغه د علم الادب په زمره کې ګوري که هغه اخلاقیات ګوري که د معاشري کردار ګوري چې د علماو یا د مدارسو په کوم کردار دی همدغه شان که زمونږ اخلاقیات ګوري همدغه شان که زمونږ پرمختګ ګوري سیاسي همدغه شان په ساينسي نړۍ کې نو معاشري همدغه کردارونه چې وړاندې شوي دي د مدارسو د وجه نه دا شوي دي خو بل طرف ته زمونږ د خلکو د مدرسې سره چې کوم اړخیز دی یا کوم تړاو دی هغه ډېر منفي دی د مدرسې په معاشره باندې ډیر زیات اثرات دي او ډیر زیات موږ به دا وایو چې احسانات دي لکه تو ګوره چې معاشره یو مدرسه یو معاشري ته یو سړی ورکی د عالم په شکل او اته کال په کې دا تیر کی دغه یو عالم د معاشري پوره اصلاح کولای شي دغه روحاني تربیت کولای شي دغه اخلاقی تربیت کولای شي دغه روزنه کولای شي هغه ته الله خودلی شي د الله رسول ورته خودلی شي ډیر څه داسې دي چې بل سړی یا بل سوسایټي یا بل داسې سکول یونیورسيټي ورته نشي خودلی کوم چې په مدرسه کې یو تیار شوی ځوان یو تیار شوی عالم دغه معاشري ته ورکی او دغه نه فائدہ اخیستل شي د معاشري په موږ باندې ډیر زیات احسانات دي کوم ګورو لکه مدرسه په دې دور کې ډیره غریبه سوسایټي کې موږ دا وایو چې په هغه کیټګوري کې راځي چې ډیر زیات غریبانان خلک دي او خلک چې کم چلون کې دي دا هم کمزوري خلک دي یعنی اکونومیکلی ایشوز دي هم دغه شان نور داسې حکومتي مسایل دوی متوجي شوي دي نو یو طرف ته معاشره کې مدرسه موږ د ښه کردار راکوي ښه مثبت اړخ راکوي زموږ د اخلاق او تربیت کوي زموږ د معاشري کردار زموږ د بچو روزنه کوي زموږ روزنه کوي خو بل طرف ته زموږ کردار د معاشري کردار د مدرسې سره ډیر زیات باریک دی او ډیر زیات کمزور دی د وجه څه د دې وجه دا د محترم چې یا خو موږ پوهیږو نه چې د خپل اساس بنیاد موږ مضبوط کو او یا پوهیږو خو موږ تعصب یا تنگ نظر راغستي څنګه لکه داسې مذهبي چې کم تفرق دی هغه مونږ ډیر زیات هر سړی وایي چې پلانکې ډله یعنی کم یو سړی چې معاشره کې اوسېږي او غواړي چې د مدرسې سره احسان وکړي شاید په دې مدرسه کې داسې یو سړی چې د سره نه لګي دغه د وجه نه هم هغه رکاو راځي نو معاشره کې مدرسه ډیر څه ورکوي خو معاشري مدرسې ته داسې څه نه دي ورکړي چې موږ یې وستایو نو په موږ باندې د مدرسو احسانات ډیر زیات دي لا نن چې موږ ناس یو دلته او دا د الله دین بیانو دا موږ د مدرسو پیداوار یو د مدرسې نه راوتي دغه سوسایټي نه راوتي نو واقعي چې د مدرسې د په معاشره باندې احسان شته خو د معاشري په مدرسه باندې داسې یو اړخیز موږ ته نه ښکاري چې معاشري مدرسې ته دا ورکړي شیخ محترم یو مهم پوینټ باندې خبرې وکړې مونږ پرې دی کې وته چوناو یو چې ډیر په خبره یې او په خزمکه یې چوناو چوله او توسي ماشاءالله په ډیره خسته خبرې وکړې زه یو خبره پکې دا زیاته کم چې مدرسه د دنیا خصيفتونه چې روټول کې روجمه کې مدرسې مجموعه ده رسول الله علیه السلام چې د مکې نه مدینه ته لاړو په هغه زمانہ کې وته یثرب ویل کېدو نو اول کور رسول الله جمعات وکړو چې هغه یوازې جمعات نه مدرسه هم او ټریننګ سنټر هم د زده کړې زوی هم ارڅو پکې د هغه خبرې نه او د رسول الله د هغه تاریخ نه داس د کیږي چې مدرسه په معاشره کې په یو ملک کې یو مهم کردار لري ځکه چې تو وکسا یو سټوډنټ چې هغه وم اتمه پورې سکول ویلې دی وم اتم نه مخ کیږي او په خویلې پریپ چې وته مونږ یو کنه دوه کوله هغه وخلا او ومه پورې سکول دا څو کال شول نه کوله شول کنه نه کوله سټوډنټ تیر کې په سکول کې خو هغه معاشري ته دومره خیر نشي رسولای چې پای کې انجینیر شوی یا ډاکټر شوی مدرسه کې نه کوله شیخ صاحب ته په نه کوله کې علم کړی دی نه کوله کې شیخ صاحب هغه څه کوي ماشوم چې وشي اذان کوي د ماشوم هغه ژوند یې جوړ کړی دی همدغه شون دی هغه ځوان چې مینس ته ورسیږي د ژوند هغه ته نکاح تړي کس چې مړ شي د هغه جنازه کوي د اختر مونږ کوي یعنی د معاشره
هغه ټول چې څومره د خیر لارې دي هغه د مدرسې چې یو کس روزلی دی نو دی مشر دی. نو بالکل مدرسه یو مهم کردار لري هغه په ژوند کې. شیخ صاحب محترم ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړه چې سکولونو مثال یې ورکړو چې په سکولونو باندې دومره خرچه کېږي په یو ماشوم باندې هغې چې کم بې اثرات وي هغه شانتې معاشرې له نشي ورکولی. د هغې برعکس مدرسه واخله نو مدرسه باندې خرچه هم کمه کېږي، ایجوکیشن چې کم دی تعلیم هغه هم فری ورکوي، خوراک هم فری ورکوي او فایده یې غټه راوځي. معاشرې له علما کرام ورکوي او علما کرام د معاشرې د ټولو نه باعزته خلک وي، ټولو نه سټینډرډ خلک وي. نو دا چې کوم دی دا د مدرسو کردار دی موږ په معاشره کې. نو بیا موږ له څه پکار دي، موږ په شان د عوامو له څه پکار دي چې موږ هم د مدارسو سره خپل تعاون په هر لحاظ سره جاري وساتو، که هغه اخلاقي لحاظ دی، که هغه مالی لحاظ دی، که هغه چې کوم دی د هر قسمه سپورټ دی چې موږ خپل سپورټ د مدارسو سره جاري وساتو. دې سره دغه کار وشي چې موږ تاسو د دین چې کوم دی دا تحفظ دا برقرار وي، دا چې کوم دی جاري وي. لکه شیخ بلال او ټولو چې خبرې وکړې دې مقصد دا شو چې ګوره موږ چې څومره کوشش کوو د دنیوي علومو یعنې د حاصلولو دپاره څومره پیسه پې خرچ کوو، څومره مال څومره انرژي پې خرچ کوو، د هغه زه وایم دیني علومو ته موږ 15% هم نه ده ورکړې او بیا موږ د دیني علومو والا نه 100% غواړو د توقع دې زموږ 100% دی خو خرچه به زموږ 15% ده. لکه ته چې یو شي خبره وایي څه چې کرې هغه به ریبې نو ستا فصل یو شی دی او حاصل دی بل څه غواړي. اوس ګوره تاسو د مثال درکمه یو قاري صاحب چې ټیوشن دپاره راشي نو اول ورته وایي چې قاري صاحب 100 روپۍ به غواړي نو هغه په ډېر مشکل سره ورته 15,000 وایي، نه قاري صاحب هلته بل کس د هغې به 2,000 موږ ته وایي. خو که ټیوشن والا ورشي ګنټه به زه تاسو سره لګوم او ستاسو ماشومان به زه شمارم او هر ماشوم به زه تاسو نه 3,000 ماشوم به سر 3 اوس مثال که یو شپږو ماشومان نو 15-20,000 روپۍ دا خو صرف د ټیوشن خبرې ما وکړې. تاسو ته ما وویل دا چې ماشوم چې سهار سکول ته ځي هلکه دې لپاره سپیشل ګاډي ونیسه، ګاډي والا به یو 12,000 روپۍ به هغه ته ورکړي. همداسې اوس مثال لنچ دپاره به سپیشل خوراکونه یې ورته تیار کړي ماشوم خو همداسې هم نه ځي هغه بېله خرچه شوله. هغه خبره وایي په پارک کې د ګرځېدلو فیس او په چمن کې د ګرځېدلو فیس نو په هر څه کې فیس نو چې ته بیا وایې چې لکه نه هغه ښه رول ادا کړو نه ته راشه دغه خرچه په دې مدرسه او که ته بیا فایدې وګوره. نو شیخ بلال آیا تاسو دا محسوس کړئ چې زموږ په معاشره کې د علماو سره داسې کمزورې رویه کېږي، تنخواګانې د مسجد د امام 10,000 وایي په دې ګزاره وکړه او ټیچر چې شي که نه هغه که 1 لاک هم وي ولا ګزارې مشکلې دي. شیخ تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې، ملګرو هم ډېر ښکلې خبرې وکړې. دا کوم چې قوم پرسته خلک دي اکثر دوی د دې زمانه کې اوس یو هوا ورکوي دې خبرې ته. موږ یې ګورو، تاسو به هم ګورئ په دې میډیا باندې چې څه هم خبره وشي منفي اړخ نو دوی په معاشره کې وایي وا مولا پاڅه که نه څه وکړه. نو مولا خو پاسېدلی دی، سهار وختي پاسېدلی ته دی، اذان وکړي جمع وکړي بیا نور کارونه کوي، وده خو ته یې ته پاڅه. دا مولا ته څه ورکړي دي په معاشره کې د دې معاشرې با اثره کردار سیاسیون چې ورته ویلی کېږي دوی څه ورکړي معاشرې ته؟ دا خو معاشره باندې بوج دی. همدغه شان ینګ ایجوکیټډ یا چې کوم ویل ایجوکیټډ خلک دي د یونیورسټي او د کالج نه راوتي دوی معاشرې ته څه ورکړي؟ موږ ته خو د څوک په ګوته کې چې دا معاشرې ته ورکړي رشوت، چغلخوري، ګند، زنا، شراب، لواطت دا یې ورکړي. شیخ بلال تاسو خبرې مه بنده ګوره دا ملک چې چلیږي تقریبا د 13 کالو نه دې کې مولیان مشر دي، مدرسو والا مشر دي، که دا سیکولر د یونیورسټي مشران دي. دا مهمه ده چې خبره د مولا راشي نو و مولا نو مولا څه وکړي؟ مولا خو ته پرېږدې نه، مولا دې ته پرېږده چې دا ملک د لا اله الا الله په کلمه بنیاد باندې آزاد شوی، لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته پرېږده چې قانون پکې راولي. ستا عین تا ته دا اجازت درکړی چې ته قرآن او حدیث نافذ کا، پرېږده مولا کنه چې راشي هغه ستا کار خو نه دی چې چوکۍ تا نیولې ده د سیاست د مشرانې تا نیولې ده. موږ دا نه وایو چې موږ طلب کوو، طلب نه کوو، بلکې چې ته د مولا نه یو مثبت کردار غواړې. مولا خو پرېږده ته خو مولا بدنامې، ته خو د مولا خلاف پروپیګنډه کوې، انټرنیشنل همدغه شان لوکل چې کومه میډیا ده د هغې خلاف لګیا ده کار کوي او لګیا دی مولا څه کړي دي؟ مولا هېڅ هم نه دي کړي، مولا صرف دا کړي چې تا ته یو ویرنشر کړی. دا یو څو ورځې مخکې چې دا یو نوې پیښه راغلې وه معاشرې ته د رباب کیسه که د تاسې فکر وي په دې کې مولا ولې یادېدو؟ دې ته د فکر دی شیخ صاحب د مولا کار څه دی؟ مولا ځکه یادېدو چې دوی ته پته ده چې زموږ مخه نیونکی مولا دی، موږ چې رانیسي ګرفت راکوي زموږ مخې ته سټاپ جوړوي مولا دی. خو دا د مولا خبره نه وه،
دا د موسی او د رباب کیسه نه وه. دې کې سیاسي خلک رادننه شو، دې ته ټچ ورک، مذهبي ټچ، لکه عام خلک ورکوي به د خپلو خبرو کې سیاسي ټچ او مذهبي ټچ. په دې باندې نه پوهېږي چې زموږ دا جنګ د چا سره دی. ستا د ملا سره جنګ دی، ملا خو اسلام ریپرزینټ کوي. که ته چېرته دې ته سوچ وکړې چې ته په ملا باندې رد کړې، نو دا رد بالکل بعینه په اسلام باندې رد. بالکل دا خبره دو لکه داسې دو کنه عام د پښتو قانون دا دی چې په یو کور کې یو موټرسایکل وي، په هغه باندې څوک ورزيږي او په هغه موټرسایکل باندې مړی وشي، بیا هغه موټرسایکل خل د کور او باسي کنه چې مړه رنگ دی ورکشه د تا دی وجه ځوان مړ شو، موسی د رباب دی وجه مړ شو. په کار څو چې رباب باندې څه وشي پابندي ولګي. دوی څه فکر وکړو چې یاره په رباب باندې پابندي لګي ارسو چې دغه رباب هغه انتخابي نشان وګرځو او مولا ټارګټ کو چې مولا تا بند ولې کو. اصل کې دلته لکه د انسان په زړه کې چې څه شیخ صاحب یا په ذهن کې څه هغه بهر کوي کنه. مونږ دا خبره کړې و چې کله یو سړی سوچ کوي، د سوچ نه الفاظ جوړیږي، د الفاظو نه بیا پرمختګ کیږي، عملی جامع ته راځي. دا خبره داسې نه ده چې مولا ټارګټ کیږي. مولا د دې لپاره ټارګټ کیږي چې د اسلام بنیاد په کمزوري کی، اسلام په راونړی. خو اسلام د لپاره الحمدلله ځوانان شته، ازمریان شته، دغه لپاره به خدمت کوي لګیا وي. دا صرف سیاسي ایجنډا ده، فکر دی چې یو مخصوص طبقه د پرمختګ کوي په دې باندې. شیخ صاحب همدغه خلکو د موږ د اسلام سټډي کړی دی. رسول الله علیه السلام فرمایي چې د انبیاء کرامو وارثان څوک دي؟ العلماء علما دي. څه شو کنه دغه علما چې ټارګټ کی او په معاشره کې بدنام کی، نو هغه دین چې دوی ته په وراثت کې د رسولانو پوتې دی هغه دو بدنام کوي. دغه پمدغه کیسه کې یو کس ویل چې مولا معاشري لڅ کړی دي. ما وی ته په جواب کې ویل مال چې ته وی چې مولا په معاشره کې څه کړی ته به نه سنت وي، ځکه دا سنتي چې کیږي دا چا خودلې دو؟ مولا خودلې دو کنه. د تا نکاح نه دو تړل شوی، ځکه نکاح تعالی څوک تړي؟ مولا یې تړي. د تا پلار نکاح چې مړ شوی دی په هغه جنازه نه دو شوی، ځکه جنازه څوک کوي؟ مولا کوي. خو نه د سنتي شوی دو، نه د نکاح شوی دو، او نه چیرته جنازې لتلې د پلار چې تعالی خپل مولا کتلې وي چې دا د مولا کردار دی. شیخ صاحب محترم، زه یو خبره ایډیشن وکم. هغه دا چې داسې څه واقعیا وشي یا څه خبره راشي، مثلا انډیا وخته پوس مون ته، نو د مونږ د کمپارست یا چې کم د دین بیزاره خلک دي هغه ډایرکټ د په علماو باندې ټارګټ کوي چې انډیا چې کم دي ساينسدانانو خطر میاشته او مونږ علما په دا کې نه خدي چې ما سوي څنګه کوي او استنجا څنګه کوي. نو الله بنده زه ته دا خبره کول غواړم چې دا سپوږمۍ ته ختل یا کوزیدل دا خو د علماو کار نه کنه. دا کار خو ته چې ته دغه ته یونیورسيټي جوړ کړی او ته چې کوم دی مونږ بجټ په دا باندې خوري، ته له مونږ چې کوم دی په ایکړو زمکه کړی یونیورسيټي پورا، نو دا کار خو د علماو نه دی. علماو کم کار دی په پاکستان کې ډیر زیات علما دي او هر څنګه مسله راغلي، خو اوسه پورې چې کوم دی چرته سعودي ته یا بل اسلامي ملک ته دا نه لګلی چې الګا مسله باندې مونږ پوي نشو او ته مونږ له مسله حل کا. دې برعکس چې کوم دنیوي کورنۍ هغه مولانا بجلیګر ته خبره کړی چې ټکوهار ټنل جوړیږي او چینیان یې ولر وستي، نو دلته چې مونږ یو وړو کې پروژیکټ کوو تاسو د بیرټی کتل یو په دې کې چې کوم دی چینیان لګیاو، حالانکه مونږ خپل یونیورسيټي مونږ خپل چې کوم سکیل ولا خلک دي هغه په دا کې عاجز وو، مونږ له بهر دنیا نه خلوالو. دې برعکس علما چې کوم دي معاشره لا داسې حافظان ورګي چې ته صرف یو ټکایو خو هغه څنګه رکوع یې، ته ته حدیث صرف په لسر ویا هغه د غون حدیث وی، ته ته چې کوم دی قرآن صرف شان نزول ویا هغه د آیات وی. نو علما چې کوم دی او مدارس چې کوم دی دغه شون د خلک ته ورګړي. نسول الله روخي خبره ته اشاره وکړه. ډیر دا سیکولر ټایپ خلک چې هغه همیشه وي خلک سپوږمۍ ته وختل او تاسو له اوسه پورې استنجا کې نه ختي استي، نو مونږ چې نه تاسو استنجا زړه کو نه سپوږمۍ ته وختلې یو شی هم چې کړی وای کنه هغه سپوږمۍ ته خطرم تاسو نه ونه شول. لکه نسول الله چې ولې چې لکه تاسو د ایجوکیشن بجټ چې تاسو لپاره څومره الوټ کیږي، څومره مدرسې دغه یونیورسيټیانې چې تاسو لپاره جوړیږي فری یونیورسيټي، دا تعلیم په لیاز باندې تاسو باندې څومره خرج کیږي، داغه زویم چې 1% هم تاسو د معاشري ته ورکړئ نه. اوس ګوره تاسو وګورئ په موږ زموږ په معاشره کې ښه ډاکټر هغه دی لکه وایي فارن ایجوکیشن بهر ملک کې تعلیم حاصل کړي، د دې ته دومره اعتبار نه ورکوي. معلومیږي چې دا خلک اوسه پورې په صفر کې روان دي، ستا تعلیم اوسه پورې په صفر کې روان دی او ته ګوته نیسې بل چا ته. ښه ته چې اوس مولا ته دا ګوته نیسې چې لکه ته سپوږمۍ ته ولې نشې ختلی، نو دا خو د جهالت یو خبره ده. ګوره په هر ځای کې د هر یو فیلډ کس معلومي. ډاکټر والا ته څوک داسې نه وایي چې لکه ته انجینر شوی ولې نه یې، هلکه و چې ډاکټر
ډاکټري مې ویل نو انجینیر کېږم به زه څنګه انجینیر ته څوک داسې نه وایي چې لکه ته ولې مثال ته ډاکټرین ده ویلې د هر یو کس فیلډ معلوم دی بیا په ډاکټري کې تاسو وګورئ هلکه زه د اورتوپیډک ډاکټر یم زه چې مثال جنرال سرجن یم زه مثال هارټ سپیشلیسټ یم زه چست یم نو هغه کې داسې نه وایي چې لکه تا دا ټول ولې نه حاصلول هلکه چې ستا په خپل فیلډ کې ټولو باندې دا اعتراض نه کوې او ته په مولا ځکه د مولا دا فیلډ دی نه مولا څه دی ستا رابطه هغه رب سره جوړوي چې هر څه پیدا کړي دي دې نه غوره کار شته دی هغه کس چې اسمانونو ته وخوته سپوږمۍ ته وخوته رب العالمین یې نه دی پېژندلی تاسو فکر نه کوئ دا ناکام انسان دی شیخ همدغه خبره دو شیخ صاحب چې څنګه وویل کنه مونږ ته چې مولا تا څه کړي دي نو مونږ چې د چا وارثون یو د هغه تاریخ تا کتلی دی هغه په یو شپه کې کم ځای ته ختلی دی اووه اسمانونه یې کراس کړي دي او بر عرش ته رسېدلی دی دا ته چې مونږ ته په کم یو شي پیغور راکړي چې خلک سپوږمۍ ته وختل او مولا تا څه وکړ هغه سپوږمۍ د مونږ د رسول چې مونږ یې وارثان یو مولا یې وارث دی د هغه په امر باندې متشوي د هغه ته سجده لګولې دو بلکې زه بس تاسو خبره ونیسم هغه دا چې زه د دې قایل او فاعل نه یم فاعل خو هسې هم نه یم او قایل هم نه یم چې دا خلک وایي چې خلک سپوږمۍ ته ختي دي زه دا نه منم او په دې نصوص هم شته دی والله رب العالمین د دې صراحت او وضاحت هم کړی شاید چې خلک د دې سره اتفاق ونه کړي خو بیا هم ځکه نه منم چې اولنی سړی چې دوی وایي سپوږمۍ ته ختي دی غالبا نیل آرمسترانګ دی دوی وایي که نه نو د هغې څه شواهد دي کوم داسې ثبوتونه دي چې موږ سره ومنو چې واقع دا سړی هلته ختی دی زه وایم چې بالکل چې دا کومه ناسا ده دوی چې کومه اداره جوړه کړې دا هم دروغ وایي بلکې د دوی مقصد په سپوږمۍ کې سره څه لخیږي څه غرض دی لکه دې سپوږمۍ ته ختلو کې دې ته موږ ته څه فایده راکړه هغه فایده دې موږ ته وښیي چې دا یې فایده ده او بل زه منم نه ځکه نه منم چې الله رب العالمین یو نظام قایم کړی دی او زما خپل فکر دا دی الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې سور رحمان کې الله تعالی دغه تذکره کړې ده چې یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان دا نشي ختله والله اعلم چې ولې زموږ د خلک په دې باندې سترګې پړې په دې باندې باقاعده ریسرچ شوي دي دوی د دې خلک دي ساينټیست دی هغوی دا خبره کوي چې دا دروغ دي دا ممکنه نه چې دوی سپوږمۍ ته وخیږي په دې باندې یو مصري ساينسدان دی عبدالکریم په نوم باندې په امریکا کې اوسېده بیا ورک شه هغه دا خبره کړې چې دا دروغ وایي بل هغه مشاهده کته وکړي بره چې کوم اوزون لیر دی د هغې نه چې بره سړی وخیږي خلا کې بیا څه شی خوځېږي راخوځېږي نه هغه تصویر او ویډیو چې دوی خوره کړې ده په هغې کې شاته تاسو وګورئ د امریکن چې کوم پلیګ دی جنډه ده هغه خوځېږي زه وایم چې دا دروغ دی والله اعلم ستاسو په دې باندې کېدای شي ما سره اتفاق نه وي دا داسې ده که نه چې یا رښتیا یا دروغ خو لکه د دې شاته چې دا کم یو عار یا پیغور مولا ته ورکوي دا بده دو یو طرف ته په مولا باندې خرچې نه کیږي د ګورنمنټ د طرفه بل طرف ته هغه کارونه غواړي چې هغه تاسو خپله نه دي کړي چې په تاسو څومره خرچې کیږي تاسو چیرته ماته ښودی شو چې د باچا خان په نامه یو مدرسه جوړی یا د علامه اقبال په نامه جوړی یا د قائد اعظم په نامه جوړی هیڅ خرچه پې نه کېږي د هغوی د طرفه کم چې د پاکستان واخله یا د ګورنمنټ د طرفه کم مشران دي بل طرف ته چې اوسې یونیورسټي شته کالجونه شته نو باید د مولا نه هغه څه وغواړي کم چې د مولا فیلډ دی لکه څرنګه چې تاسو ویل اوسه پورې یو داسې دیني مسله نه ده راغلې په ملک کې چې مولا وایي چې زه سعودي یا مصر یا بل ملک ته لېږم موږ د هغه جواب نشو کولی د ساينس متعلق لکه شي خبره وکړه چې اوس ګوره دا یو تیوري ده دا نه چې اوس موږ ساينس نه منو داسې یو تیوري خلک پیش کوي لکه خلک دا اعتراض کوي چې د نیل آرمسټرانګ هغه ختل ثابت نه دي لکه شیخ داسې چې موږ ساينس خو بالکل منو خو دا خبره څوک ثبوت ته نشي خېژولی چې واقعا داسې واقع شوې ده لکه دې پورې تاسو وګورئ د خلکو اعتراضات د مدرسو ته سپک کتنه او خپل عمل هغې به په صفر کې دی ډېر خلک دي تاسو وګورئ هغو عادت بسي قلاره به په کلي کې ناست دي او په سهار په مثال په 10-12 یو بجه به راپاڅېږي شپې تر د 4-5 بجو پورې به ډرامې او فلمونه ګوري او سهار چې راپاڅېږي وایي مولا څه وکړه نو لکه نو تا څه وکړه چې اول راپاڅېږي چنډۍ دې په خوله کې واچوله تا خو هم سندې کړي نو تا چې څه وکړو خو ما مخکې وضاحت وکړو چې د هر یو کس خپل فیلډ معلوم دی مولا فیلډ لا نه دی چې تا په ساينس کې تاریخي درکې ګورئ د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابهو نه وروسته د نور د سلفو زمانه موږ وګورو په ساينس کې ډېره ترقي مسلمانانو کړې وه په سپین باندې مسلمانانو 800 کال حکومت کړی و 800 والا هغه وخت کې سپین یا یورپ ته ویل کېږي د ډارک ایجز اف یورپ د یورپ تورو تنبو حالات ولې ځکه هغوی به کوشش نه کاو دا چرچ یو کومه تیوري یا پریکټیکل څه به چې مخې ته به چې راوسته
مطلب یو دی ساينس دانانو به نه منو چې لکه دا زمونږ بایبل داسې وي او تاسو مونږ ته دا خبره کوئ چرچ به ورسره هغه نه منو چې نه ساينس کې به کوشش نه کوو ساينس د سره نه منو لکه نن سبا چې بعضې بېعلمه ملیان دي هغو نسبت مسلمان ته کېږي خو مونږ هغه باره کې هم خبره کوو چې بعضې بېعلمه چې نسبت اسلام ته کېږي هغو تعلق د اسلام سره نه نو داسې عیسایان موجود وو چې هغوی په ساينس پابندي ولګوله مسلمانان هغله په دې فیلډ کې ترقي وکړه چې ترقي وکړه په سپین کې سټریټ لیمپس ورته وایي د کوڅو لایټونه د ګیس نه هغوی جوړ کړي وو نو د عیسایانو به انګلیش زده کاو عربي هلکه ولې عربي زده کړو لکه نن سبا چې خلک انګلیش زده کوي چې ترقي لکه چې په دې انګلیش کې ده نو هغوی به عربي زده کوله چې لکه د عربي به زده کړو موږ به هم داسې ترقي وکړو نو موږ دې خلکو ته وایو چې لکه تاسو نه اسلام پاتې شوی دی که په صحیح اسلام باندې معامل وکړو الله به دنیا هم درکړي آخرت به هم درکړي نو دې د وجې نه نقصانات راځي شیخ بالکل شیخ موږ به دا ووایو دی دا خبره کوي چې یاره ملا موږ ته څه راکړي دي ملا ته ډېر څه درکړي دي د ساينس چې کوم ابتدا وه دا په کوم دور کې شوې ده د اسلام ورکړې ده ګولډن ایرا د ساينس چې کوم وه د انوینشن ورته ویل کېږي ایجادات دا چا کړې وه دا درېیمې پیړۍ نه واخله تر پنځمې پیړۍ پورې په دې وخت کې دا څوک و ابن سینا و جابر بن حیان و خوارزمي و همدغه شان نور چې کوم مسلم ساینټسټ و دوی و بل دوی نن سبا ساينس سره مخ ته کوي د اسلام مقابله ته موږ دوی ته وایو چې تاسو دا کومه خبره کوئ یو شی ایجاد کړی ما دی مولا ایجاد کړی دی عالم ایجاد کړی دی کیمیا چا ورکړې ده د چې کوم نور علوم دي دا چا ورکړي دي ایجادات چا کړي دا مسلمانانو کړي دي چې کوم ساينسدانانو دوی کړي دي دوی بیا باقاعده اعتراض ولې کوي د دې وجې نه کوي چې ما خپل تاریخ ماهر کړی دی ما خپل تاریخ نه دی معلوم زما مشرانو څه کړي دي زما د رسول الله چې کومه تیوري او پریکټیکل ژوندۍ هغه څه کړي دي صحابه په دور کې څه شوي دي بیا دا غین وروسته څه شوي دي دوی زر اسلام او ساينس مقابله کې مونږ وایو دا ساينس هم د اسلام ایجاد دی د قرآن ایجاد دی او دا خلک ریسرچ کوي په قرآن باندې په هغه څه باندې ریسرچ کوي چې کوم زما او ستا دپاره دی بل دوی ولې ساينس د اسلام مخې ته راوړي او بیا پای کې ډېرې خبرې کوي نو دا د دوی هغه خامخیالي ده او کم ذهني ده کم فهمي ده چې دغه شی دوی زموږ مخې ته راوړي یعنې دوه ورونه یا دوه شیان چې دي یو سکې دوه اړخه دي هغه مقابل کوي چې دا ډېره کمزورې خبره ما ته بالکل همداسې خبره دو اصل کې مونږ د اسلام تاریخ نه ناخبر یو مونږ چې وکړو نوح علیه السلام چې په هغه زمانه کې چې کم طوفان روغلی و د هغه په مقابل کې نوح علیه السلام کومه کشتۍ جوړه کړې وه او هغه پکې بچ شو تاریخ کې داسې کشتۍ څوک جوړه کړي همداسې په سیرسا پیغمبرونو کمې هغه ناشنا کورونه کړي دي چې هغه عقل په نن سبا کې نشي منلی ذوالقرنین علیه السلام چې د یاجوج و ماجوجو نه دیوال توولو تاریخ کې څوک داسې دیوال تو کی چې هغه دیوال کته نن سبا جوړې داسې ټیکنالوژي او هغه دیوال جوړولو لپاره ته هغه ټیکنالوژي جوړې کنه چې هغه نن سبا شته هم نه همدغه شان دی رسول الله وکړه تاریخ ته چې دا سپوږمۍ ته ختلې دا ختلې رسول الله اسمانونو ته ختلې دي نو اصل کې د اسلام تاریخ مونږ نه دی کتلې سټډي کړی نه دی نو په دې وجه مونږ د اغیار او د مخالفینو صفاتونه کوو دا غوي هر کار ته ډیر اوچت ګورو صحیح شیخ محترم زه کې یو خبرو کوم هغه دا چې دا کم خلک چې اسلام نه لري یا دین نه لري او په کور کې مراور شم کنه کور کې زنه خپل کور ولا سمراور شي نو بیا راوځي چې لکه مولا سکړي نو زه په خپل دا خبره اډ کوم چې علما کوم داسې علما شته چې هغه باطل پرست دي هغه باطل پرست پدای چې هغه اسلام سره تعلق نشته بلکې کیسې کوي داسې خرافات بیانوي چې هغه د اسلام سره هیڅ تعلق نه لري هغه وجنه چې کوم دی دوی داسې کیسې وکړي چې هغه د خلکو لاجیک نه مني ذهن نه مني اسلام خو ډېر صفا دین دی لیلها کنهارها اسلام هر یو موضوع هر خبره دا ډیره سپینه دا ډیره واضحه ده خو د خلک چې په اسلام یا په مولا اعتراض کوي نو غټه وجه دام د غنی خان په شاعري کې ټول مولا یاد کړای وجه سو چې بس تر صدا کې چرته بدعتيان مولیان او بس کیسې وی کولای نو هغه وجه نه کوم د علما ټارګټ کړي حالان کې علما چې کوم دي او د قران او د حدیث علما دي هغه چرته هم داسې کیسې یا داسې خرافات نه بیانوي نو زه یو خبره کې کوم چې مطلب د خرافات او د کیسې چې کوي دا باطل پرست علما دي چې د اسلام سره اړه نه لري لکه رسول الله ور دي خبره ته اشاره وکړه دا چې سید د بعض خلک اعتراض کوي خو اعتراض د پاره سوق غتلی هغه مولیان چې قصې بیان لکه مونږ بم چې واړو مونږ ته ویل لکه دا زلزلہ چې کیږي دا وې د غوي په خکر کې دا دنیا وي دا چې وخوځي نو زلزلہ کیږي مونږ ویل دا څومره غټ غوي وي اوس ګوره چې اوس د ساينس طالب شمه اوس مثال ساينس د کومه او زه مې چې لکه ارتوکویک زلزلہ ولې راځي لکه زموږه ګیس راځي او ماته مولا ویل چې دا د غوي د خکر نه کیږي زه به د اسلام نه بدزنه کیږم کنه یو وجه د ډاروین چې هغه ایولیوشن تیوري را مخې ته کو دی ویل چې د رب نشته هغه دا وجه په بایبل
بایبل کې چې هغه تحریف شده بایبل دی چې هغه کې خلکو ګوتې وهلې وي او د ځان نه پکې قصې وي د ساينس متعلق پکې غلطي خبرې وي هغه به چې کله تجربه وکړه هغه به د بایبل خلاف وه نو هره خبره به د بایبل خلاف هغه ذهن ته راغله چې دا خو دروغ خدای دی څنګه خدای چې زه یو تجربه کوم هغه د بایبل خلاف راځي دا قرآن دا بایبل بالکل د ځان نه جوړ شوی دی نصر الله ورور خبرې مقصد دا دی چې لکه دا بدعتیان مولیان چې قصې کهانیان د ځان نه خبرې بیانوي نو لکه دا د خلکو ذهن ته رسېږي لکه یو مولا پکې شیخ تاسو دریا دی دا ویلي وایي دا کېدلی شي یو کس په امریکا کې ناست یو ښځه په پاکستان کې دلته حامله کېدلی شي دا کېدلی شي یو ګانیکالوجست نه دا موږ واخلو هغه یو مثال هم ورکړی دا ځاڼې چې وي انډې واچوي د سمندر په غاړه وروسته نه ورته چې کوم دی سوچ ورته کوي ذهن کې راوستي وي د هغې د وجې نه بچي کېږي که نه هلکه ته خو ځاڼې نه یې که نه نه د ځاڼې بچی ته خو انسان یې په تا پای کې فرق دی ته خو د سمندر غاړې ته انډې نه اچې ته خو بچي راوړې دا حقیقت دی د یو دیګ چې سړی پوخ کې دیګ نو دا دیګمار هغه دانه راوالي د هغې قیاس په ټول دیګ باندې کوي خلکو ته هم ګناه نشته او ګناه شته هم ورته ولې ته د یو مولا ګمان په نورو باندې کې شاید ډېر داسې خلک وي چې هغه داسې نه بلکې نه دي العلماء الف لام علما پوهېږي طلبا پوهېږي چې دلته الف لام د څه دپاره راغلی تعریف دپاره معلوم علما څوک رباني علما چې قرآن او حدیث دعوت کوي ترویج کوي د هغې خبره باندې دغه علما د انبیا وارثان دي د دغه علماو موږ خلاف نه یو موږ د دې خپو خاورو ته هم نشو رسېدی که موږ ځان زری کو د دوی خدماتو ته نشو رسېدی یعنې په دې دور کې ته وګوره ډېر داسې علما دي سرونه یې مات شوي دي وویشتلی شو مړه شو په ګولو باندې سوري شو بې عزته شو جیلونه یې وخوړل دا ټول د دوی د خپو خاورې موږ نه دې ته موږ نشو رسېدی الله دې وکړي چې هغه صفات موږ کې هم راشي کوم علما ربانیه کې دي علما کوم چې نوم پې د عالم پروت دی او دی نه یعنې د علماو شرم د دې د وجې نه خلکو دا بدنامي راوسته شیخ ستا د خبرې مطلب دا دی چې هر سپینو یې جامو والا ډاکټر نه وي شاباس نو مطلب ته به ګورې چې لکه متخصص او هر پټکي او هر شاګل او هر ګیري والا مولا نه دا خو یو شاعر دی چا پرېښي چا سره پاره دا نه علما معلوم دي هغه خلک چې هغه وایي دا الله وایي او د الله رسول وایي بس خبره ختمه دې کې بیا څه نشته لکه دغه نصر الله ملګری په مونږ کې کاروباري دی او عام د دنیا سره لږ تعلق ډیر وي دین سره هم تعلق شته علماو سره کینی او چتیږي او ډیر کسي مدرسو کې هم ډیر پوتې شوی دی مثال اکثر زه هغه خلکو ته ور کوم اکثر خلکو چې یو مولا یو خبره کوي بل مولا بل خبره کوي نو په دې کې موږ په تشویش کې د چا ومنو دا پښتنو تاسو هم شاید ډیر اوریدلی او هغه د دغه خبرې نه مطلب دا دی چې باید د مولا خپل منځ کې اتفاق وي او زه دې ته یو مثال ورکوم د نصر الله ملګری سره ګوړی دی او هغه ګوړی کې رنگ شته صحیح شو کنه شیخ بلال ته د هغه نه ګوړی اخلي صحیح شو کنه لوړو چې کم رنگساز استوز وي هغه خو ته نصر الله دا ویلو چې په دې کې رنگ نشته رنگ ساز باندې مو کتو هغه پکې رنگ رو وبوسلو تا نو زه پوښتنه کوم ته په اتفاق خوشالېږي که په اختلاف هغه رنگ ساز استاد چې د نصر الله سره اتفاق وکړي چې رنگ پکې نشته ته خوشالېږي که نه وایي چې رنگ پکې شته په هغه اختلاف یې خوشالېږي په څه خوشالېږي په اختلاف خوشالېږي بالکل په اختلاف باندې نو چې کله یو عالم یو مسله وکړه او بل عالم وایي چې ای خلکو په تاسو زه احسان کوم چې د دې جواب کومه یعنی حق لاره دې ته خیم نو ته په دې خفه کېږه چې ته په تشویش کې باید خوشاله شه چې تا د یو مولا پوره خبره اورېدلې او بل مولا روچه چې په هغه باندې خبره کوي تا ته د حق پته ولګېږي شیخ صاحب محترم ښکلې خبرې دې وکړې اکثر موږ داسې خلکو سره واسطه راشي چې هغه وایي چې تاسو د علما موږ دین ځکه نه اخ کوو یا مونږ ځکه نه کوو یا مطلب دین طرف ته راغب کېږو ځکه نه چې تاسو علما یو څه وایي بل څه وایي موږ په چا پسې لاړ شو نو زه دا مثال ورکوم چې ته کله فریج اخلې نه وای یا ایسی اخلې نو ته چې مارکیټ لا لاړ شې مطلب په مارکیټ کې د یو درجن نه زیاتې کمپنۍ دي او سلو نه زیاتې ویرایټیونه وي په هغې کې ته ښه شی ګورې تحقیق پسې کوې معلومات پسې کوې نو همدغه شونې تحقیق دی که هغې په نیم باندې چې کوم دی ته په دین کې وکړو او ته په اسلام باندې چې کوم دی لږه سټډي وکړه نو ته هغه حق او باطل هغه واضح شي نو دغه زه غږ موږ په عامي ملګرو کوم عام چې د مدرسې یا د مسجد یا چې کوم دی د علم سره تړاو نه لري او عام عامیان دي دغو ته زه دا خبره کول غواړم
چې کله تاسو یو دوه مولیانو نه مختلف خبرې واورئ په هغې کې لږ تحقیق کوو او تحقیق وي موږ اخري ځای کوم ځای ته رسوي قرآن او حدیث ته. تحقیق دا نه دی چې کتاب یې راوخڅو کتاب نه خبره وکړه بلکې موږ ته مطالبه دا کوو چې قرآن او حدیث او زه دا خبره په ګرنټۍ سره کوم چې موږ په معاشره کې داسې علما شته باطل پرسته چې هغوی نه ته دلیل وغواړې چې دا کې قرآن څه وي او حدیث څه وي ته ته غوسه کېږي چې ته قرآن او حدیث سره څه کار دی ته چې زه څه وایم هغه یې منې نو په دې باره کې کوم دی تحقیق پکار دی. بالکل نصر الله د خبرو پسې زه یوه کیسه کوم. یو ځای کې مسجد کې نو سم یو مولا درس کولو نو بس داسې د عامي په شکل کې ویرغلم چې مولا صاحب دا خبره دې وکړه په دې باندې دلیل شته نو هغه دومره غوسه وکړه لکه چیرته ما ورته کنزل کړي ما ویل حدیث ته بیان کړه یعنی دا د یو کس د رسول الله سره اعلی مینه دادو چې هغه د رسول الله حدیث په یو کار وغوړي چې زه وایم چې دا کار نه کوم ولې نه کوم د رسول الله حدیث په نشته دا دلیل شو په دې چې د ما مینه او د رسول الله سره کنه. اصل کې اختلاف په دین کې خو نه دی کنه اختلاف د علماو ترمنځ دی دین ته رجوع مهم شی بنیاد بیسیک دا دی چې ستا لانجه د خلکو سره د مولیا سره په دې باندې ده چې یاره ته یو ملا یو وایي بله بل وایي راشه اصل ته راشه که نه اصل څه شی دی د هر یو شي دپاره قاعدې شته دی کلیه شته دی میزان شته فروټ په خپله تله باندې سره زر په خپله باندې پټرول په خپله پیمانه باندې هوا په خپله پیمانه باندې ګرمایش په خپله پیمانه باندې لایټ په خپله پیمانه باندې قرآن او حدیث همدغه شان اسلام په خپله پیمانه باندې تړلی کېږي چې دوه شیان دي یو چابړی قرآن دی بل چابړی حدیث دې ته راشه په اردو کې شته په پښتو کې شته په انګریزي کې شته په فارسي کې شته دی په هر یو زبان کې قرآن او حدیث ته صفحه موجود دی راشه دا خو بهانه ده دا د دین سره لګاو نشته ځکه دا وایي بل مولا ته ولې غلطی مولا ته وایي سین ته ودانګه ته دانګې مولا چې تا ته وایي ځان ته ور واچوه چې مولا ته وایي 2 لک روپۍ راکړې ورکې هغه نه ورکې دلته چې تا ته وایي چې 2 رکعاته د الله د رسول په طریقه وکړو نه زما مولا دا وایي نو دلته مسله ستا په دې نفس کې ده په زړه کې ده په دین کې نه ده په مولا کې هم نه ده. دلته شیخ د برصغیر کې مشکل لا دی چې دلته د دین چې راغلی دی دا د هندوانو د عیسایانو دلته یو بادشاهت شانته و او په دوی کې یو دا کار دی په عیسایانو کې چې تا نه کله ګناه وشي نو پاپا ته به ورشي هغه ته کنفیشن وایي چې لکه پاپا نن مې دومره زناګانې کړي دومره مې شرابونه څښلي دي او ته ما دپاره بخښنه وکړه هغه ورته چې یو ار فورګیون نو بس پاپا ته 100 روپۍ ورکړي نو فورګیون نه زموږ هماغه ذهنیت دی چې لکه خپله هېڅ هم مه کوو دا مولا به دې مخې ته بوځي دا به تا مخې ته بوځي جنت ته به دې هم دا بوځي یو ویډیو ما ولید انډیا کې دی وایي اگر قیامت کې तुम लोग जन्नत में ना गए तो मुझसे पूछ लेना لکه د قیامت ورځ زمواریم دی اخیستې मुझसे पूछ लेना نو هغه منټالیټي چې لکه خپل تحقیق خو نه کوم خو بیا پړه بچا چې مولا منګه گمراه کړي ولکه د نصر الله ورور خبره مخکې چې په کپړه کې چا دوکه نه کړي چې لکه دا کپړه د ګریس د فلانې د هغه خپ پیژنې چې لکه نه دا خو نرمه ده په ټماټرو کې 200 ریډي لګېدلې تا ته اخر نه معلومه چې هغه چې دی هغه ښه ټماټر ورکوي درته داسې چې کله ونه شول کنجې چا 100 روپو نوټ درکړی درته ویلي دا د 5000 روپو نوټ دی دا چېرته ونه شو او چې راشي خبره لیونیان نه دي لیوني موږ هغو ته نوټ ورکړی هغې پېژني چې لکه دا اصلي نوټ دی که نه او په دین کې چې راشي بس ټول نه خبره ګډوډ اصل کې شیخ ستاسو خبره بالکل په ځای باندې ده زه به دا ووایم چې ډیوډ جونز یو کتاب دی د بغدادي پیر په نوم باندې بغدادي پیر چا پښتو ته ترجمه کړی ډیوډ جونز دا د انټیلیجنس چې کوم یو کې انټیلیجنس دی د هغې یو غړی او دا په خپل کتاب کې دا خبره کوي چې زه څنګه رالم د پاکستان او د افغانستان چې کوم قبایلي پټۍ ده په دې کې ما څنګه د اسلام په نوم باندې کار وکړو د وخت حکومت خلاف څوک په حکومت کې غازي امان الله خان عام طور باندې خلک استعمالي غازي امان الله خان د هغې خلاف باندې دوی کار وکړو په کومه نامه باندې اسلام ځان نه پیر جوړ کړو خلکو ته دین ورښیو چې دا دی او دا دی او دا دی پوره قصه په هغه ترتیب کې شته نو سړی چې وګوره حیرانېږي د انګریزانو یو قانون دی ډیوایډ اینډ رول تقسیم یې کوو حکومت پې وکړه دا فکټرایزیشن دا ایډیالوجي دا تھنک آف تھاټ چې کوم زمونږ دي یو سړی لیدیس دی بل سړی وابي دی بل سړی پنجپیری دی بل سړی دیوبندي دی بل سړی صوفي دی بل سړی بریلي دی دا ولې لکه ضرورت دی ته ولې رالی دا چا جوړ کړه دی بیسیک بنیاد کتل پکار دی چې دا ډیپریشیټ په مونږ کې چا کړی دی نو بیا انسان اخري حد ته رسیږي چې لکه بنیاد خدا دی مونږ خو غرق یو مونږ خو تباه یو مونږ خو تقسیم کړي یو او د الله د کلام خلاف روان یو الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او مونږ بل طرف ته روان یو نو بیا بنیاد سړی ته شیخ ستاسو خبرو په د انګریزو کارونو پورې د زلمي خلیلزاد ښځه د چارل بانارد دغې نوم د هغې کتاب دی فنډامنټل مسلمز هغه کې لیکي
we divide Muslims into 4 categories. د مسلمان هغه څلور کټګوریو کې تقسیم کړي. راند د امریکا think tank کمیټه د خلکو نه مشورې غواړي چې یوځي باندې موږ عمله کوو څنګه خلک خپل قابو کې راوړو. هغه ورته وایي مسلمان به څلور ګروپ کې تقسیم کړي. اول د فندامنټالیست سیکولریست فلانه وي. فندامنټالیست څوک دي ګوره خپل لیکي وي those are the people whom they call وهابیز. وي دا خلک دي خلکو ته وهابیان وي دین د خلکو سره تور کوي. ولی وي دا د هغه دین طرف ته خلک رابلي چې هغه صحیح دین دی. بیا دې کتاب کې لیکي چې داسې خلکو ته موقع ورکوي چې هغه صوفیت او داسې خلکو دعوې کوي. ضعیف روایتونه رامخکې کوي چې موسیقي پکې جایزه ده، حجاب نه کولو خبرې پکې دا. نو ګوره کافر دومره حده پورې کوشش کوي مسلمانانو باندې مسلمان ودري، یعنی ماډرن ټچ ورته ورکړه چې ماډرن اسلام دی یا ماډرنیټي دا یا همداسې چې کوم دی جدت ته دا ورته ورکړه. ستاسو د خبرې په تایید کې شیخ هیلری کلینټن چې کوم د فارن منسټر و د امریکې زړه هغه یو کلیپ وایرل شوی او ما نه چاته پوسټ وکړ د هغې باره کې چې دا څه قصه ده. هغه دا وایي چې موږ ترویج کړی دی، پیسې مو لګولې د وهابیزم دپاره. نو ما هغې ته وویل چې اول خو د دې اتنټک داسې ثبوت نشته چې دا به حقیقت وي او که نه وي. بیا وي هم دا یو دسیسه ده، یو پلان دی. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د خلیلزاد د ښځې د کتاب لیکلی په دې کې دا خبره کوي چې فنډامنټالیست چې کوم خلک دا بدنام کا، یعنی موږ ته د نسبت داسې چې کړی فنډامنټالیست یعنی بنیاد پرست، یعنی دا نسبت هم غلط دی. حال دا چې موږ صحیح اسلام خلکو د دې لپاره واقعات شته دی. زوړ جهادي دور کې که موږ وګورو نو یو سړي قصه کوله، جهادي سړی و. هغې ویله چې څه خلک روانو بسترې ورسره وي او بریتونه یې خرولي. موږ د چا توهین نه کوو، واقعه ده پکې راله. نو هغې ویله چې بریتونه یې خرولي وي. انګریزان ویل چې دا پرېږده وي دا دې والا نه دي، یېرېږئ به د چا نه وي. داسې خپې ته اشاره وکړه چې پنسي اوچتي. د بنیادي شی قرآن او حدیث دی. کوم خلک چې قرآن او حدیث مني دا د هر سړي د سترګو ازغیم دی، تورې هم دی او د دې خلاف کار هم کوي. نو د دې لپاره موږ له اصل اسلام دی، مهم شی اسلام دی چې هغه دوه شیان دي، دوه چابې لري قرآن او حدیث. دې باندې عمل پکار دی. که په هر لحظه وي، که هر ترتیب وي، که هر یو نوع ده، که هغه سیاست دی، که هغه نظام دی، که هغه ژوند دی، که هر یو شی دی، باید چې موږ په دې کې ځان کې عمل کړو. خبرو مقصد دا شو چې ګوره موږ بیرته موضوع ته راتویږو چې دا خلک د مدرسو نه یا د علماو نه چې بدزنه دي، بدګمانه دي، هغه خلک وایي چې یو ګنده مچلي چې ټول تالاب ناولی کوي، نو دوی هغه نسبت ټولو علما ته کوي. لکه ګنده مچلي موږ تاسو ته درښیو چې هغه وپېژنه، نو بیا ته ټولو ته دا نسبت مه کوه. ځکه علماو نه چې ستا بدزني ده، بدګماني ده، هغه تا داسې قیسې اورېدلي، خو ته خپله تحقیق وکړه، صحیح تحقیق نو حق ته به ورسېږي. دغه خبره هم د شیخ او بل دا هم ده چې انټرنیشنل چې کوم لابي ده یا اسټابلیشمنټ دی هغه خلاف کار کوي. او دا خلک چې په ملا باندې اعتراض کوي، بدنامه پې لګوي، ګوته پې وچوي، اعتراض پې کوي، معمولي د ملا خطا چې وشي نو داسې حد ته ورسوي چې انټرنیشنل میډیا هم راوالي، لوکل میډیا هم راوالي. د دې شاته صرف عوامل د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ دی. هغه غواړي چې اسلام بدنام کړي. د اسلام د بدنامولو یو سازش هم هغوی جوړی هم او یو داسې شی نه پرېږدي چې هغې په هغې باندې اسلام بدنام کړي. معمولي یو شی به هغې دومره هایلایټ کړي چې انتها ته نه رسېږي. نو چې کوم اختلاف راغلی دی، کوم اعتراض کوي خلک په دین باندې، په اسلام باندې، موږ به دا ووایو چې دا هم د پراکسي وار همدغه شان د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ چې کوم دسیسې د هغې ښکار شوي دي. داسې دو که نه چې لکه د موږ په معاشره کې د خلکو په زړونو کې هغه د دین سره شوق ډېر نشته. نو په دې وجه د دوی فکر دا دی که نه چې بس د دین نه په کومه لاره موږ بیزاره شو. زه اوس بیان کوم، دا خبره کوم چې هلکه ګانې ما ورو منځونو ته څو نه ویرل کېږي، نه یې څوک کسي، نه څوک لایک ورکوي. خو که په همدغه موقع مو څه وویل چې ګانې هم جایز دي، مونځ ته ما څو دا مو کو، ته په الله یقین وکړه میلیونونو کې دا خبره ګرځي. نو د خلکو ذهنونه دې طرف ته بس داسې ډک شوي دي د دین نه. نو مهم پوینټ دا هم دی چې د کم انسان زړه صفا وي که نه، نو هغه صحیح عالم هم پېژني او بد عالم هم پېژني. شخص محترم زه کې یو خبره دا مې اډ کم چې لکه خلک صرف بونا ګوري او د دین نه ځان لرې کوي. یعنی غلطي صرف یو عالمو کې، بل د علما چې کوم دي دا خلکو ته داسې لشي لکه دا معصوم وي، یعنی نه ګناه کوي. که چېرته په یو محفل کې وخندل یا یې لږ ښه کپړې واچولې یا لږ ښه ګوړی واخیستو یا لږ ځان یې ښه جوړ کړو، نو هغه وایي چې دا څنګه عالم دی چې داسې کوي. یا یې چېرته کاروبار شروع کړو نو چې دا عالم هم دی او کاروبار هم کوي، دا څنګه کېږي؟ نو دغو خلکو ته د علما داسې بل مخلوق معلومیږي. یعنی علما ضرورت هم لري او که چېرته یې عالم په چکر کې ولیدو یا یې چې کوم دی چېرته تللی و هغه بیا پسې لاندې لګیا وي چې
چې دا خو چکرې وهي دا خو سیاحت کوي نو مطلب دا دی چې دا خلکو ته علما داسې بل مخلوق معلومیږي حالانکه دا دغه انسانانو هم شون دی انسان دی دغه زړه لري. لکه زه دا مثال در کوم شیخ بلال داسې دو چې یو وخت کې د یو مولا ویډیو وایرل شوی و غلطه او د هر چا کمنټ چې کتلی وای او د هر چا تعلیق چې کتلی وای نو هغه د مولا بیزتی کوله چا دفاع نه دوکړو نه چا دا ویلې دي چې دا په ای آی باندې جوړه شوی تاسو کله ورېدل چې دا په ای آی جوړه شوی دو اوس په نږدې وخت کې د یو شاعر او یو بل اجراو د سټرابری په نوم باندې داغه ویډیوګانې وایرل شوې او په معاشره کې تور او تو شوې نو د عام معاشري نظر سو په ای آی باندې جوړه شوې والله عالم چې په ارڅ شوي کنه هغه موږ نه خبر یو خو د معاشري هغه اثر د تخیم کنه چې د خلکو په ذهنونو کې څه دی ارچو د هغه دفاع کوله ارچو د هغه د لپاره جواب کولو ارچو د هغه سپورټ کولو او بل طرف ته د یو مولا ویډیو چې وایرل شوی و خلکو هغه په علاقه کې مولا د نظر بد روغله او هر مولا تکنزل او تر پټکی پورې د خلکو بیزتی نو د سیدو چې وختي څنګه شیخ صاحب تا ویل که یو کس دا غوړي او دا فکر لري چې زه سیده شم او په سیده دین روان شم او یو مولا هم مو دوکان نه کی بلکې خپل تحقیق کول شم رسول الله علیه السلام ویل دي الله وی ته وحی کړی و چې آینده زمانہ کې دغه اعتراض خلقی چې زو لارې ته څنګه سیده شم نو رسول الله علیه السلام فرمایي چې ترکت فیکم امرین دوه کارونه څه دی پوره ورو سب سره رسول الله څه فرمایي چې گمراه نشو یعنی خل دا فکر کوي چې مونږ تشویش کیو تاسو گمراه کړی یو خل دا فکر کوي کنه چې تاسو په تشویش کې اشولې یو تاسو گمراه کړی یو رسول الله په هغه زمانہ کې ویلو کغوړي چې گمراه نشي دوه لارې شیخ صاحب ته خبره دا مطلب دی چې عالم ویډیو وایرل شوی واغه کا حقیقت می یا صحیح می خو هغه وجنه نور علما وته یعنی عام علما باندې دا ټارګټ کېدل چې دا علما دغه کور دی هغه حالانکه هغه کړي وای عمر عالم غلطي و هغه سره سزا په کور هغه سره چې کم قانوني کاروي وي هغه ار یو څوک هغه بالکل په کور دو خو یو کاستي وجنه یو عالم دی وجنه ټول علما یا ټول معاشره د نه بدنامول پکور اصل کې د شیخ دی خبره وضاحت هم کوم چې ثواب ادا اعتراض کې چې لکه دا ویډیو به تالی دلی نو دا لیدل نه موږ لیدل نه مام په نت کې بوختنه وکړه چا ویلې موجب کته موجب پورته نو ما بوختنه وکړ یو کس نه یې څه ده نو هغه لاندې ولې کل چې دا ویډیو وایرل شوی ده دا نه جوړل سبب ادا اعتراض کوي چې لکه د شیخان لکه ویډیو لیدل ما لاندې چا نه بوختنه وکړه چې څه کیسه ده نو لاندې هغه ولې کل چې دا ویډیو چا سره وایرل شوی ده نو هغه بیا خپل یو کلیپ موږ ولې چا کې و چې دا آینه جوړه شوی ده بای نه جوړه شوی ده شای نه جوړه شوی ده نو شیخ مقصد هم دا چې لکه ګوره دی عالم ویډیو راغله هغه هم دا ونه لیکل چې دا آینه جوړه ده خو دې بل نه چې راغله دا مو لیکل چې دا بای نه جوړه ده نو داسې دغه نه کول پکار کله د دوی د ذهن خلاف د یو سړي ویډیو راشي نو بیا وایي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره بیا اسلام رایات شي او کله چې دوی یو موافق سړی په ذهن کې وسره محبت په زړه کې محبت نه بیا وایي خلاف ور سره محبت ور سره بیا وایي چې دا حدیث نه دی او چې کله مخالفت ور سره بیا وایي مړ دا یې د ټول عمر دا کار کړی دی لکه شیخ صاحب هم دغه خبره دو کنه ویډیو دا د یو شاعر ویډیو دو هغه وایرل شو سیدو کنه هغه خپل دا اقرار وکړو چې دا زنیم او دا یو جوړه شوی ویډیو دو بس مونږ ته پکور دي دا خبره مونږ ومنو صحیح شو الله دې پتو پردا واچي ولا دې مونږ ټول ګناهونه پټ کی او د سې کڅوک دې هغه راز ښکارا کوي هغه دې ځان سره سوچو کی چې آیا ته په ژوندۍ کې د دین غړ ګناهونه نه دي کړی او یا کته ته مکمل او شتو د سینه کې د تا کار څه دی چې ته د هغه راز ښکارا کوي دغه په ویډیوګانو پسې ګرځي مونږ دې ارچا راز پټولو قائل خو عام د معاشره خبره مو وکړه د مولا ویډیو چې وایرل شوی و او مینستر وتل و هر چا په مولا باندې تنقید کولو هر چا په تور پړګي باندې تنقید کولو او هیڅ چا دفاع نه دوکړي دغه ویډیوګانی چې مینستر وغله هر چا دفاع کولای سپورټ یې کړی دی هر چا د دروغو نسبت وته کړی نو زه داویم چې ګورم مولا هغه دی چې ته کې دې د تا په وګ کې اذان کړی دی چې غټ شوې تالی نکاح وترل چې مړکیږي تا جنازه شیخ زبا یو نصيحت وکم د خپل ملګرو ته تاسې او اخیری نصيحت ورته کوم هغه دا دی که موږ سوچ وکړو نو شیخ الاسلام د دې دور مجتهد الدهر مجتهد العصر علامه ابو محمد امین الله البشاوري حفظه الله ورعاه خپل تفسیر د سوره الحجرات تفسیر کې ناشنا تفسیر هم کړی زه د خپل ملګرو ته وی ګورم حکمت القرآن پای کې یو روایت راوړل د روایت معلوم دی معروف روایت دی نسائی راوړل دی او د بخاری یو روایت هم په دې کې موجود دی حکم تر سره چې شیخ صاحب ذکر کړی دا ډېر ناشنا دی نسائی یو حدیث راوړل دی
پای کې او د بخاری حدیث هغه خلاصه د حدیث دا ده الله رسول فرمای وای چا چې چا پورې خندا وکړه کدا په اوچتو بنگلو کې ناسوي مضبوطو بنگلو کې ناسوي د کور دننه به الله او شرمي مونږ خدا کوشش کوو چې مسلمان و شرمو یو معمولی خطا راوالو بیزتی ولوک خدا حدیث زمونږ مخې ته بیان راځي من ستر مسلمان حدیث بیا زمونږ مخې ته نه راځي که چا زما د ذهن موافق کارو کو بس ټیک ده زه د خبره منم دا زما علامه هم دی دا زما محترم هم دی دا زما هر یو شی دی او که یو سړي د قرآن او سنت موافق خبره وکړه او ستا د ذهن خلاف ته بیا تا هغه شرمې بیا پسې بیزتي کې بیا پسې ملنډ وې بیا پسې کنځلې کې نو دغه حدیث دا ځان ته مخې ته کېده وه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو روایت دی د هغې اثر دی هغه فرمایي وی خشیت و یریږم د دې نه د څه نه چې یو مسلمان پورې یا یو سپي پورې زه خندا وکړم ولې یریږم ان احول کلبا اسې نه چې الله زما نه سپی جوړ کړي دا ډېره د خفګان خبره ده د یېرې خبره ده که شاعر دی که ملا دی که الک دی که جینۍ ده که هر یو نوع سړی دی او د هغې نه خطا وشو اول خو خطا شته دی نه که خطا وشو په هغې باندې پرده واچوه هغې نصیحت وکړه نصیحت طریقه دا نه ده چې ته کل عام شرمې بېزتي ورلکې نصیحت طریقه دا یو نصیحت دی یو فضیحت دی نصیحت دا ده چې کښېنوه رابطه ورسره وکړه خبره به ومني که ویې نه منله بیا حق ته تشته او شرمول دا دی چې نه یې پیژنې نه یې ایجنې نه ته خبر یې نه د هغې سره ستا انټراکشن شته ده نه تعلق شته نه تعارف نه نشته دی او یو حکم په هغې باندې الله ته به څه جواب ورکړي محترم ورونو زمونږ د نن پودکاسټ محترم ورونو مقصد زمونږ په دې ټولو خبرو کې مونږ چې راغونډ کړو دا و چې ګوره علما زمونږ د دین ستونونه دي مدرسې زمونږ داسې دي لکه برجونه دي دې دا چې وغورځېږي خو هلکه ته چې کوم دین ته خپل نسبت کوې چې هغه اسلام دی هغه به وغورځېږي نو دوی د ناکامۍ کوشش مه کوه دوی د غورځولو کوشش مه کوه دې متعلق چې ښه سوچونه تا سره یې ښه فکرونه یې هغه د علماو ته ور مخکې کا ګور دا هغه خلک دي چې په وظیفو باندې تا نه پیسې نه غواړي هر کور ته دا ماشوم په ماښامي کې ور وخي په سړی او په ګرمو کې چې سره وباسي په کور کې هغه خوراک دی ماشوم ته ورکول کېږي هغه ورلېږل کېږي چې لکه موږ نه په بله ورځ پاتې دی هغه دی ماشوم ته ورکړه دا نه وایي چې لکه ما ته کم شی راکړه کم څه دی راکړه په تنخوا کې تا ته چېرته د قاري صاحب او د عالم داسې نه دی ویلي چې لکه 10,000 او 15,000 روپو باندې څه کېږي زما خو ټول کور کرایه 15,000 روپۍ ده د ټولو نه بعد هم ته راځي بیا ستا د تنقید یا ستا غشي چې دغه مدرسو طرف ته دا نقصان دی مونږ کوشش دی چې دغه مدرسو دفاع وکړو الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته په دې خبرو عمل کولو توفیق Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.